امریکا او پاکستان په افغانستان کې د پاتې شویو وسلو او پوځي تجهیزاتو په اړه خبرې کړې دي. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د ډان ورځپاڼې د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر اسحاق ډار سره د ټلیفوني خبرو پر مهال په افغانستان کې له ناټو او امریکایي ځواکونو د پاتې شویو پوځي وسلو او تجهیزاتو د موضوع د حل په اړه خبرې کړې دي. د راپور له مخې دواړو سیالانو د دوه اړخیزو اړیکو، سیمایي امنیت او اقتصادي همکاریو په اړه هم خبرې اترې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په دغه هیواد کې د قانون او سوداګرۍ په برخه کې د امریکا د لیوالتیا څرګندونه وکړه. په دغه ټلیفوني اړیکه کې اسحاق ډار ویلي پاکستان غواړي چې له امریکا سره خپلې ګډې هڅې لا نورې پیاوړې کړي او زیاته کړې ده چې دغه هیواد ژمن دی چې له امریکا سره د سوداګرۍ، پانګونې او ترهګرۍ مخنیوي په برخو کې همکاریو ته دوام ورکړي. د راپور له مخې چې دواړو سیالانو په دې هوکړه کړې چې د افغانستان د مسایلو په اړه به ګډې هڅې وکړي او د امریکا پاکستان ترمنځ اقتصادي همکاریو لپاره به یو وړه لاره غوره کړي. د یادولو وړ ده چې اسلامي امارت ته پاتې امریکایي وسلې او تجهیزات په متحده ایالاتو کې یو له جنجالي موضوعګانو څخه ده. د امریکا ولسمشر ټرمپ وار نیوکه کړې چې جو بایدن په غیر مسؤلانه توګه له افغانستان څخه خپل ځواکونه وایستل او د امریکایي وسلو ترڅنګ یې پرېمانه تجهیزات اسلامي امارت ته په میدان پرېښودل. د ټرمپ له لوري په افغانستان کې د پاتې شویو وسلو او پوځي تجهیزاتو د بیرته ترلاسه کولو لپاره یو استازی هم ګومارل شوی او په وار یې ګوتڅنډنه کړې چې لا اسلامي امارت به خپلې ټولې پاتې شوې وسلې او تجهیزات بیرته واخلي. په افغانستان کې د پاتې شویو وسلو او پوځي تجهیزاتو د بیرته غوښتنې په تړاو د امریکا څرګندونو ته په غبرګون کې اسلامي امارت ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکا پاتې وسلې او پوځي تجهیزات د اسلامي امارت ملکیت دی او په هیڅ صورت به امریکا ته ونه سپاري ان که د پوځي جګړې په بیه هم تمام شي.